د جلال آباد ښاروالۍ تر چتر لاندې د UN هابیتات ادارې له لوري د لومړۍ ناحیې په وچ ډنډ ساحه او نورو عمومي جادو کې د لمریزې برېښنا څراغونه او سولر تختې د روښنایي په موخه لګول شوي دي. د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختي جان مراد وایي په دغه پروژه کې 80 عدده برقي 2 متره پایې معیاري څراغونه او 80 دانې سولري شامل دي چې 3.4 میلیون افغانۍ لګښت ورباندې راغلی چې ټول د UN هابیتات ادارې له لوري ورکړل شوی دی. لومړی او دویمه ناحیه کې د ډنډ غاړې سره همداشان د لغمان اډې تر څیرمه چپرهار اډې سره او چوکي تلاشۍ کې په دغه ساحو کې راډیو ټلویزیون ته مخامخ په دغه کوڅو کې د سولري برېښنا د نصبېدو چارې پیل شوې چې د هغې څخه اوس دغه یوه برخه تکمیله شوې تقریبا چې 3.4 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی او 80 پایې دي د 2 مترو په اندازه باندې چې جګوالی لري. دا په اتومات شکل باندې خپله د سهار له خوا نه دا پایهګانې چې دي خاموشه کېږي، هغه څراغونه او د ماښام اذان نه وروسته د تیاره په خپرېدو سره به خپله په اتومات ډول باندې لګول کېږي. په ورته وخت کې جلال آباد ښاریان د ښاروالۍ د دغه اقدام ستاینه کوي او زیاتوي په دې سره به د برېښنا په نشتون کې هم د جلال آباد ښار واټونه روښانه وي او ورسره به هټیوالو ښاریانو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. یو خو د غلو مخه ونیوله چې غلط پوډریان او بل دوکانونه مخې ته نشي راتلی ځکه چې رڼا ښکاري او چوکیدارانو ته هر څه معلومیږي. دویمه ګټه دا ده چې څوک په لاره ځي هغه ته هر څه معلومیږي او ټول واټون ته رڼا ده او ښار کې هم رڼا ده او غلم ګرځېدی تګ و راتګ نشي کولی، کوم چې غلط کار کوي هغه هم نشي کولی په دې وجه چې ټول ښار کې رڼا ده. نوم عبدالحکیم دی، د ننګرهار د 4مې ناحیه کې اوسېږم او ښاروالۍ ډېر ښه کار وکړ چې دا لیټونه ولګوله. دا خو د ښار د ښکلا دپاره یو ښه ګام دی او بل د شپې دلته روژه ده، خلک سوداګانې کوي دغه کوي نو عوامو ته هم ډېر ښه سهولت برابر کړی دی. د جلال آباد ښاروالۍ د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د سولري څراغونو د لګولو چارې د ښار په یو شمېر نورو برخو کې هم جریان لري چې په بشپړېدو سره به ښار د شپې مهال روښانه شي.